او دا شان په اوداسه کې یو څه مکروه اعمال دي چې هغه به د اوداسه ثواب کموي. اوله دا خبره یاد وساتئ، د اوداسه چې کم مستحب اعمال دي چې هغه مخکې هم بیان کړي دي، د هغو خلاف کول په دې سره اودس مکروه کیږي چې د دې اوداسه بیا ثواب کم شو. او یو دا مکروه عمل دی چې اوبه د ضرورت نه زیاتې مصرفول، پر هر شي باندې ډېرې اوبه تویول، نو دا مکروه عمل دی. او دویم مکروه عمل دا دی چې دومره لږ اوبه استعمالول چې د اندامونو د پریوللو په وخت کې د اندامونه سم پلانده نسي، اوبه ورباندې ونه بهیږي، دا رقم کې لکه اندامونه چې غوړ کړل سي، نو دا هم مکروه عمل دی، دومره باید کمی استعمال نسي. او دریم مکروه عمل دا دی چې په اوداسه کې بغیر د عذر څخه د دنیا خبرې کول، او که یو عذر و مشکل و یو خبره د دنیا وکړل څه خبره نسته پروا نه لري، او دا چې یو چا سره مجلس کې د دنیا بغیر د ضرورت اول ته اودس کوي، نو دا مکروه عمل دی. او که دا شان یو دینی مسله یو چاته ورشئ، ستا سره په څنګ کې بل څوک هم اودس کوي، اودس یې غلط وکړي، دینی مسله ورشئ، دینی خبر ورته کوي، هغه بیا پروا نه لري. او څلورم مکروه عمل دا دی چې پر مخ باندې یا پر نور اندامونو باندې اوبه په تیزی ورغورځول، په لپه کې په لاسو کې اوبه راواخلي، په کلکه دا اوبه پر مخ باندې ووهي چې هغه به اوبه سره وپاشل سي، نو دا عمل مکروه دی. په نرمه باندې په خپل مخ باندې اوبه راواچوه چې اوبه ډېرې ونه پاشل سي. بعضې خلک داسې اوبه په لاسو کې راواخلي چړپ په مخ باندې ووهي، نو دا عمل مکروه دی. اوبه سره وپاشل سي، که په څنګ کې بل څوک د سر ناست وي هغو ته هم د ستا د اوبو څاڅکي ورسېږي، نو دا عمل مکروه دی. او پنځم مکروه عمل دا دی چې اندامونه تر 3 واره بغیر د ضرورته زیات پریولل، ورته کش شوی دی 4 واره 5 واره اندامونه پریولي، دا مکروه عمل دی. بس سنت د عمل په دې کې دا دی چې 3 واره پریولي. که یو څوک د وسوسې والا وي، وسوسه بیا په 4 واره ختمیږي، پروا نه لري د وسوسې د ختمولو لپاره که 4 واره پریولي بیا مکروه نه دی. او شپږم مکروه عمل دا دی چې د اوداسه څخه وروسته چې راولاړ سي لاسونه څنډي، یا په اوداسه کې دننه په لاسو اوبه راواخیستلې لاسونه کلک وڅنډي چې د هغې څخه د اوبو څاڅکي نور ملګرو ته په څنګ کې بل څوک وي هغو ته ورسېږي، یا بغیر د هغو د رسېدلو راولاړ سي لاسونه څنډي او اوبه ځینې څنډي، دا عمل هم مکروه دی. مستحب دا ده چې په یو دسمال باندې خپل اندامونه وچ کړه، مخ باندې کښېږدو چې مخ دې وچ سي، لاسونه باندې کښېږدو چې لاسونه وچ سي، لاسونه مه څنډه چې په دا رقم ته د لاسو اوبه تویوي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.